علي حیدر جوشي چې کوم د ځوانۍ دور او د شاعرۍ دور ابتدایي و نو په دغه دور کې دی یو پولیټیکل اکټیویسټ و خدای خدمتګار تحریک سره وابسته و تقریبا زمونږ په دغه عوامي ادب کې هغه د 25 کتابونو مصنف دی د دې علي حیدر جوشي چې دغه قصې ته کم عوامي لهجه ورکا کم عوامي ډکشنری ورکو بسم الله الرحمن الرحیم نن زمنګ د پښتو د عوامي شاعرۍ د عوامي دور سره تعلق لرونکي علي حیدر جوشي صاحب یو وشتم تلین دی په دغه مناسبت سره یو څو خبرې تاسو سره شریکول غواړم لکه څنګه چې منګ او تاسو ته معلومه ده چې علي حیدر جوشي چې کوم زمنګ عوامي دور دی د پښتو شاعرۍ په دغه کې یو ښکاره نوم دی چې خو د دې په عوامي ادب کې ډېر لوی کنټریبیوشن دی ډېر کتابونه دي تقریبا په ټولو اصنافو باندې کاغه ټپه ده کاغه چاربیته ده کاغه نیمکې ده کاغه بدله ده کاغه نور عوامي اصناف دي په دې ټولو باندې هغه تبازمایي کړي ده هغه لیکل کړي دي تقریبا زمونږ په دغه عوامي ادب کې هغه د 25 کتابونو مصنف دی شاعر دی ناظم دی خو د ټولو نه زیات شهرت چې د هغوی کوم تصنیف ته دی نو هغه یوه قصه ده یوسف خان شیربانو خو ډېرو کمو خلکو ته به دا پته چې دا قصه دوی په ډومبي ځل نه ده لیکلې په ډومبي ځل چې چا په پښتو کې په نثر کې یوسف خان شیربانو لیکلی و هغه په 1940 کې په نن پرون رساله کې په دلی کې سید برکت الله نومې یو کس او دا هغه لیکلی و خو هغه دومره شهرت اونم تو ظاهره د چا نثر کې و او دا هغه ډکشن او هغه معیار نو کوم عوامي لهجه چې علي حیدر جوشي دی قصې ته ورکا کم عوامي ډکشنری وته ورکو د هغې اثرات منګه په پښتو ادب کې وروستو چې کوم زمونږ جدید ادب دی هغه منګه په ګڼو شاعرانو د هغې اعتراف هم کړی دی چې په موږ باندې د دې ډېر لوی اثرات دي لکه ساحل صاحب په یو انټرویو کې ویلیو چې لکه زما په شاعرۍ کې یو عامل لکه ګڼ عوامل هغه بیان کړي دي ساحل صاحب وایي چې زما په شاعرۍ کې یو عامل غټ چې کوم دی د یوسف خان شیربانو قصه د چا ما ولسته نو زه شاعرۍ طرف ته یعنی یو عامل دغه چې زه شاعرۍ طرف ته راوستم او زه متاثره کم اکثر زمونږ ډېر لوی نامتو لیکوال ډاکټر راجولی شاه خټک صاحب با وی چې یاره زه د یوسف خان شیربانو د قصې نه ډېر متاثر یم او اکثر به زمونږ ملګرو ته وی چې تاسو په د باندې پی ایچ ډي وکړئ موږ سره د پښتو قصې روایت چې کوم دی نو هغه ډېر د پخوا نه دی د ارزانی په دیوان کې منظومه قصه شته د اخونا احمد قصې لیکلي خو باقاعده طور د خوشحال د زرین دور نه موږ سره د قصه ګویۍ آغاز دی او سکندر خان خټک ړومبی کس دی چې هغه د فارسي نه لیلا مجنون ترجمه کړې ده بیا عبدالقادر خان خټک یوسف زلیخه ده بیا زمونږ خپل لوکل چې کومې روماني قصې دي لکه دلی شهید آدم درخانه ده صدر خوشحال کړي دي خو چې کله دا کلاسیکی دور ختم شي په علي خان باندې او د نفس یو عوامي دور شروع شي او بیا دا په مخ کې راځي نو په دې کې ډیر زمونږ داسې عوامي شاعران دي چې هغوی قصه ګویۍ سره ځان تړلی دی لکه امانت مالیار دی احمد جان دی یا مولا نعمت الله دی یا امان گجراتی دی یا داسې نور شاعران دي احمدین طالب دی د دنیا نمونه دي ډېر برانه پاتې شي نو په هغې کې یو دا علي حیدر جوشي دی د دې علي حیدر جوشي چې دغې قصې ته کم عوامي لهجه ورکا کم عوامي ډکشنری ورکو او هغې نه د هغه د یو معیار قایم شو د عوامي حیثیت ته هغه قایم شو او د هغې په وجه باندې بیا د هغه نور کتابونه هم خلکو کاته ګو چې هغه په ډېرو کمو خلکو ته پته ده چې هغه په نثر کې هم لیکل کړي دي انصاف په نوم د هغه په نثر کې هم یو کتاب شته دغه د هغه کنټریبیوشن دی پښتو ادب ته او به تل په دغه کنټریبیوشن باندې ژوندي وي هغه به تل
چې کوم دی نه کله چې د عوامي ادب تاریخ لیکلی شي کله چې د عوامي ادب ذکر کیږي کله چې د پښتو کې د قصه ییز ادب ذکر کیږي نو د یوسف شیربانو د ذکر نه بغیر به دغه ذکر او دغه تاریخ او دغه روایت چې کوم دی دا به نیمګړي علي حیدر جوشي چې کوم د ځوانۍ دور او کوم د شاعرۍ دور ابتدایي نو په دغه دور کې دی یو پولیټیکل اکټیویسټ و خدایي خدمتګار تحریک سره وابسته و باچا خان بابا سره په جلسو کې به د نظمونه ډېر جذباتي نظمونه به وي بیا جیل تم تللی دی په دغه تحریک په سرګرمو کې جیل هم تیر کړی دی خو بیا وروسته چې د کوم ما دغه قصې ذکر وکړو د خاص کر د یوسف خان شیربانو ځکه چې دا دغه ماسټر پیس دی نو دا قصه چې کومه ده د دې یو خصوصیت دا دی چې لکه دا هم د یوسفزو د علاقې سره د دې قصې تعلق دی لوکل کیسه ده د کړمار غر خوشا کې د دې واقعیات ټول رونمای شوي دي نو یو خو دا قسم د یوسف زو ده بل د چې ولکه یوسف زی لهجه ورکا نو موږ ګورو چې په دې پښتو ادب کې چې کله داسې یو کمبینیشن وي نو د هغه فنپارې خپل یو حیثیت وي د یوسف زی لهجې خپل یو خوږوالی دی خپل یو خوږلت دی نو هغه خوږلت چې کوم دی نو پښتو ادب باندې ډېر اثرات مرتب کړ منګه ډېر خوشاله یو په هغه وخت کې چې راجولی شاه خټک صاحب دا ډېر خواهش وو چې یاره په علي حیدر جوشي باندې کار پکار دی د امفل په سطح باندې یا د پی ایچ ډي په سطح باندې نو زمونږ یو طالب علم رخسار علي شاه لبنګ بیا دا موضوع ورکا او هغې د علي حیدر جوشي په د شاعرۍ فني او فکري مطالعه باندې په 2021 کې د زمونږ د پاکستاني ژبو د څانګو نه د امفل مقاله پې هغې ولیکله او دغسې د هغوی ټول څومره چې د هغې ژوند دی د هغې شاعري ده د هغې د عوامي ادب دپاره د شاعرۍ دپاره د هغې خدمات دي نو هغه ټول چې کوم دی نو په هغې کې هغه شکر دی هغې مجتمع که په هغې باندې باسونه یې وکړه او په هغې باندې هغې ټولې محاکمه کړه نو دا ډېر یو موږ دپاره هم د خوشحالۍ خبره ده خو دا زه یو خبره کومه چې زمونږ عوامي ادب زمونږ عوامي شاعري اوس هم نظر انداز ده په کم طرز په کم انداز چې په عوامي شاعرۍ باندې په دغه عوامي اصنافو باندې یا د قصه ییز ادب باندې چې په کم رنګ او په کم انداز باندې تحقیقي او تنقیدي کارونه په کار وغسې ونه شو اوس هم چې کوم دی نو دغه دی گنجایش موجود دی په عوامي ادب کې ډېر گنجایش موجود دی په کار ده چې دغسې د علي حیدر جوشي په شان زمونږ نور کوم د ادب د عوامي ادب سره تعلق لرونکي عوامي شاعران دي لوی لوی نمونه دي په کار دی چې د هغې په فکر و فن باندې د هغې په ژوند او فن باندې د هغې د شاعرۍ په فني او فکري مطالعو باندې هم کارونه وشي